اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمرزاده د خپل چینل کوهیمور ټي وي نه ستاسو سره مخامخ یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ پروګرامونه د پهلاهي د خلکو د ښېګړې دپاره پروګرامونه دي. په دغې سلسله کې موږ نن د یو موضوع راخواله راغلي چې د هغې سره موږ او تاسو میلاو کړو. د هغه سره چې کوم دی کوم ستونزې دي هغه ته د هغه مشکلاتو حل شته یا نشته دی چې د دې سره راځي په دې باندې خبرې اترې وکړو. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم مولانا سیدمن دی او د علیزو قنتي اوسېدونکی یم. مولانا صاحب دا معذوري ستاسو د اوله نه وه د ماشوموالي نه وه که نه د وروسته راغلې؟ یاره د اول نه خو زه جوړ وم، داسې د 14 کالو په عمر وم او مطلب دا دی چې د تره زوی و هغه راسه څه غداري وکړله او په کلاشینکوف په ما نویشت نم د هغه نه د سپاینل بیمار شو. تقریبا د دې څونه وخت کېږي؟ یاره تقریبا د دې کم از کم دغه 27-28 کال به کېږي. 27-28 کال د ده د بیمارۍ کېږي. آیا تا د دې علاج کلی دی یا علاج ممکن دی چې وشي د دې که نه علاج خو د دې ممکن دی، ولې نه؟ هره بیماري چې راځي حدیث کې راځي الله پاک داسې بیماري نه رالیږي مګر هغه سره علاج رالیږي. علاج شته خو دومره ده چې لکه د وسایل هغه شانته زموږ سره نشته دی. اوس په امریکا کې د دې ښه مکمل علاج کېږي. په میاشت کې لکه انسان ټیکېږي هغه 4 لکه روپۍ پرې راځي په یو کس باندې، خو زموږ وس نه راځي دا خبره. که چېرته د خان یا جاګیردار زوی وي په ټیم باندې به ولر رسولی وی چې د دې علاج وشي، خو د دې علاج ولې نه کېږي؟ چې دا غریب دی، د ده وس نه کېږي، د ده سره پیسې نشته دی، مال ملک ورسره نشته دی. نو آیا که چېرته الله رب العزت یو انسان له طاقت ورکړي نو ته هغه ته خپله اته پته وښیوه. که چېرته ستا څوک لږ مدد کولی شي یا ډېر کولی شي، ته هغه ته خپل نمبر ووایه چې ستا خواله راشي یا ستا سره مدد څوک وکړي. بس عمرزاده تنها صاحب الله دې ستا عمر زیات کړي او دغه شان د حبیب الرحمن دې الله عمر زیات کړي چې دا د اګاخۍ دپاره زمونږ اواز اوچتی. زما د رابطې نمبر چې دی نو 0305 96 827 دی. په دې زما سره رابطه کولی شي، چا څه امداد کومک هغه کولی شي فی سبیل الله، الله دې ورسره ښه وکړي. عزتمنو تاسو که دا ګورئ د ده نور نر پرزن نشته دی په اولاد کې. د ده چې کوم د ګزاره په دې روانه ده چې ما او تا له 50 روپۍ ورکړي، ټیک د ګزارې وشي چې نه نو دا نه د ده ګزاره مشکله ده. ناره تیری خو چا ته سوال نه کوي. دا هغه خلک دی چې د خپل عزت مجبوره کړی دی چې چا نه سوال وکړي، چا ته لاس ونیسي. که زه تاسو ته ووایم قدرمنو دا چې کوم دی دا په خپله د کرۍ په کور کې اوسېږي چې د هغې کرۍ تقریبا 7,000 روپۍ ده. د ده نه علاوه موږ بار د چا نه تپوس وکړو، ویې ویله چې دا د کرۍ په کور کې اوسېږي 7,000 روپۍ کرۍ ده. او دا مې مولا تپوس وکړو چې کرۍ څه پوزیشن دی. هغه مالک یې ویله چې کله په 2مه میاشت راکوي، کله په 3مه میاشت باندې، کله صحیح کله صحیح. نو عزتمندو دې خلکو له که دې ته ځان نشو رارسولی، کم از کم په چم ګاونډ کې کوم خلک چې د هغې سره موږ او تاسو مرسته وکړو. دا خلک چې کوم دی دا زموږ دپاره رالیږلی شوی امتحان دی. که په دې امتحان کې موږ او تاسو پاس شو، الله رب العزت به موږ او تاسو دواړه جانمانې کامیاب کړي. که چېرته موږ او تاسو په دې امتحان کې کامیاب نه شو نو زموږ او تاسو د تباهۍ بربادۍ سره چې کوم دی مخ به شو. ځکه چې الله رب العزت یو انسان له مال ورکلی د دې په دې مالدارۍ کې چې کوم دی امتحاني. که چېرته یو انسان باندې الله رب العزت غریبي راوستي، د دې چې کوم دی په غریبۍ کې امتحاني. الله رب العزت د دې نه مخکې چې کوم انسانان رالیږلي وو، انبیا کرام یې پکې رالیږلي وو، په هغې باندې قسمه قسم مشکلات راغلي وو، هغو چې کوم دی صبر کړی وو په دې باندې، خو هغو له الله رب العزت مضبوط ایمانونه ورکړي وو. زموږ ایمانونه کمزوري دي، هغسې زموږ ایمانونه نه دي. خو کم از کم د دې به څوک اواز اوري، د دې علاج مشکل نه دی، ممکن دی د دې علاج کیدی شي. نو زه تاسو ته یو درخواست کوم، تاسو راشئ د موبایل نمبر یې تاسو ته ووایه، که تاسو ته به یو ځل بیا هم وایي د دې په خپله د حالات وګورئ. که د ده سره تاسو څه قسمه امداد کولی شي، ټول مالدار خلکو ته، غریبانانو خلکو ته، چا چې څومره وس کېدلی شي، د ده سره د الله رب العزت د رضا لپاره مدد وکړئ. که چېرته تاسو د خپلو قسمه څه قسمه مسلو سره مخامخ یې، لکه هغه چې د اصولي دغه لري جواز لري، لکه مثال کې ستاسو سکولونه بند وي یا چې کوم دی تاسو کې په کورونو کې معذورین وي یا ستاسو خواته غریبانان وي، نو د دغې د اواز د اوچتولو دپاره زموږ کوهیمور چینل
یاد ساتئ او سبسکرایب یې کړئ او د ګنټۍ نشان هم ورسره دباو کړئ چې تاسو زموږ او تاسو ته د وخت په وخت باندې ویډیوګانې راځي.